د پښتو یو دوره در ښیم د شهابالدین غوري زمانه ده. په دې کې د پښتو ادب وده کړې ده. د غزنویانو په دربار کې رواج و چې فارسي وده کوله. هلته شاعران ډېر روزلي وو. دا 1580 عیسوي زمانه ده. دا داسې زمانه ده چې یو وار خو ګسه په غوریانو کې ځینې پښتو باچان تېر سوي دي. یعنې د غوریانو په دوره کې که موږ ګډ راواخو نو ډېر باچان تېر سوي دي او په دې کې موږ ته نامتو پښتانه شاعران په لاس راغلي. اوس دا خوند په دا کوي چې هغه زمانه کې د دربار خلک پښتو ډېر کم وایي. نو چې وایي پښتنو بیا محفوظه کړي نه دي. پښتنو سره دا مسله شته شی نه محفوظه کوي، له ځانه سره نه خوندي کوي، بس ضایع کوي. خو کله چې بیا موږ ته پټه خزانه په لاس راشي، په دې کې 2-3 شاعران داسې دي چې هغه لکه ښکارندوی غوري، دا د شهابالدین غوري په زمانه کې ژوند کوي او قصیده موږ ته وړاندې کوي. قصیده بالکل د دربار شی دی. دا یاد لرئ چې قصیده معنا د باچا صفت کول، د ژوندي سړي صفت کول، دا په دربار کې لیکل کېدی. د اردو مشهوره شاعر مرزا غالب چې د اردو آخري شاعر هم دی، تر ده وروسته کسه اردو ګڼ دور چې دی مضبوطه دور دا پای ته رسیږي، دومره توجه نه ورکېږي. انګریز راشي هغه دومره کار نه ورته کوي، خو عوامي ژبه یې ځینې جوړه کړه. مرزا غالب د بهادر شاه ظفر قصیدې لیکلي دي. بزم شهنشاه میں اشعار کا دفتر کھلا، رکیو یا رب یہ گنجینہ گوہر کھلا. بزم شهنشاه میں یعنې باچا شي وای دومره یارانه ور سره جوړه سوه چې دی له انګریز څخه دیلي ته راکړه سوی. نو بیا یې دا ته زړه غوښتل چې دا باچا له یې وار ورغلی وای. د انګریز سړی وی باچا دربار ته خو غټ غټ خلک، ابراهیم ذوق غوندې سړی پکې ناست و. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مشهور شاعر. نو لا غم ویرېدی چې دا بیا څه بلا ده. چې کله غالب مشاعرې ته ورغلی هغه چې واورېدی چې دا خو ډېر بده بلا راغی، نو ای پروفیشنل جلسي شروع سوه. ای غیبت باچا ته شروع کی. باچا بہادر شاہ ظفر بہترین شاعر د اردو کا. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 दिन، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. نو دا چې وای کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں. بہادر شاہ ظفر پر رنگون کی مړ سو. انګریزانو له ملکه ویست، یو وارې زویان ورمړه کو، بیا دی ملک بدر کی. میامار نن سبا ورته وایي رنګون ته شه. نو په دغه ښار کې دا شعر ویلی و چې 2 ګزه مځکه هم په خپل وطن کې نه که پیدا. نو دا سړی چې وای بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکی فصل بہار میں. ځان ښیي له چا څه ګیله ده با چې بهار رالی زه په قید کې سوم، زه هغه بلبل یم په قفس کې بند یم. حالانکې چې ګلان وغوړېږي بلبل باید چې خلاص ګرځي، پر ګلانو ګرځي. نو دی وایي چې وطن سمیدی یا ښایسته کېدی زما ځواني او ښه دور هغه مې له لاسه ولاړو. د دغ سړي صفتونه مرزا غالب کړي دي. ما یې نیم ما د مغولو تاریخ یې لیکلی دی، یعنی د 14 سپوږمۍ. انوري د یو خپلې زمانې فارسي شاعر تر سوی دی، د قصیدې ډېر لوی استاد دی. مرزا محمد رفیع سودا د اردو لوی شاعر دی، د خپل وخت قصیده نگار دی. او ما تاسو ته ویلي چې حج وسیده شکنځاوي ادبي دا په اردو شاعري کې رفیع سودا کړي دي. ډېر بد سړی و، ډېر خشک سړی و، چا سره ګزاره نه کېده. نو چې بې شی پسې ولیدو دستي بیا راوړو. دا رواج. نو زموږ په پښتو کې چې کوم رنګ د ښکارندوی غوري دی، ملکیار غرشین دی، تایمنی کاکړ دی، د دغو دور چې دی دا په دغه زمانه کې دا د غوریانو په زمانه کې ژوند کوي. اوس نو د غوري په دربار کې چې پښتو ولټوي صفا پښتو په لاس راځي. د غوري باچانو په دوره کې د پښتو وده سوې ده. یعنی قصیده چې ولیکل سوه د دې دا مطلب دی باچا انعام درکوي. نو چې انعام یې درکاوی بل شاعر له تا خامخا مرزه چې دا اثر یې واخیستی دی به هم هغه کار کوي. نو په دغه دور کې پښتو پراخه سوې ده، قصیدې وده کړې ده. حبیبي صاحب پوره کتاب لیکلی دی په پښتو ادب کې قصیده. نو دغه زمانې یې را شروع کړي دي. زه د غوري باچانو په زمانه کې چې کومه قصیده لیکل سوې ده د لږ رنګ یې درته وړاندې کوم چې پښتو څومره صفا ده په هغه زمانه کې. او کله چې موږ دا صفا پښتو واورو بیا زموږ په دې سر خلاصیږي چې د دې وده واقعي سوې ده. زموږ په ژبه د بل چا اثرات نسته. کله چې ژبه د بل اثره محفوظه سي د دې دا مطلب دی چې ستا ژبه بالکل خوندي پاته ده. فرض که تایمنی یو سړی دی
او د غیاث الدین غوري په زمانه کې دی، تر دغه مخه دی. نو دی وایي زه نن غږیږم په صفت د سلطان چې دی بادار دی غازی ملک د جهان. ښه د باچا په صفت کې قصیده د دای شعرونه دي بیخي ډېرې راوړي. نو د دې څه مطلب دی چې پښتو ګټه کوي په دربار کې. زده یې کاس دی یعنی 1800 کاله مخکې چې په پښتو چا پیسې ګټلې دي، نو دا خو کمال دی که نه دی؟ او قصیده یې وړاندې کړې ده. نو ښکارندوی وایي د پسرلي ښکلون کړو بیا کړه سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه. وایي دونې ښایسته سو. دغه قصیده دا 8 شعرونه ما له تاسو سره شعر کړي وو. ښه دا سړی وایي سپرلی رالی بیا وطن شین سو، بیا غرونه زرغونه سو، هر طرف ته بهار دی، مځکه شنه لاشونه شنه لمنې شنې سوې، تلسیانو زمردي واغوستو غرونه. ښه دا هر شی زرغون سو، دا مځکه زرغونه سو، بهار چې راسي فصل داسې غوړېږي. یعنی دا د هغې زمانې شاعري ده. په 1580 هجري کې یعنی کمال دی چې اوس 1448 یا 48 روان دي، پوره 800 کاله یې کېږي. نو 800 کاله مخکې ستا دومره پیور پښتو ده، اوس ولې نه ده؟ دا تو چورت واسطې. اوس موږ فارسي په ګډه کړې ده، موږ عربي په ګډه کړې ده، موږ هندي په ګډه کړې ده، سندي او براوي او انګریزي خو نن سبا ګر سره موږ داسې عام وایو، په کسته وایو چې ګوما هم انګریزي څه زده کړې ده نو په پښتو یې ګډو، پښتو خرابېږي که نه خرابېږي؟ دا د ژبې سره خیانت رواني، یو قوم یې په لاشعوري توګه کوي. نو تاسو کوشش کوئ له دې ناستې پس پښتو صفا وایست چې بل ژبې تورې مه پکې استعمالوئ. چورت پر واسطه چې دا ته پښتو پیدا کړی وای، بیا نو ژبه صفا کېږي. ښه د غټولو جنډۍ خاندي ورېدې ته، زرغونو بڼو کې ناستې زلمین جونه. دا د ګلانو نومان دي چې یو ګل وابل ته خاندي، رېدې چې دی دا غاټولو ته خاندي، او نجونه او زلمیان چې دي دا ناچونه کوي، طبیعت یې برابر دی. لکه ناوې چې سور ټیک په تندي وکه اسې وګاڼل غټولو سرب سولونه. یعنې لکه ناوکۍ چې دلته سور ټیک پر تندي ووهي، دا غاټولو هم داسې سره سره رنګونه اغوستي، د رنګونو د ګلانو نومان زده کوئ. اوس موږ رېدې ګل دا زموږ هلکان نه پېژني. وجه هم دا ده چې دلته نه شین کېږي، چې کوم شی شته نه هغه بیا خلک نه پېژني. نو د پخوا پښتو نومان اوس له موږ سره نسته. اوس ګل لاله ورته وایي. لاله ګسه د پښتو توری نه دی. دا زما زړه که تصویر د لاله زار دی، راتېر سوی د خالونو په بازار. د پښتو د اوسني شاعر احمد شاه سایل شعر دی. نو دا خو لاله زار خو زموږ توری نه دی، دا د پښتو توری نه دی، موږ متاثره سوي یو له بله چا راخستی. بیا نو فارسي خو ډېره وده وکړه وروسته. هر پلورنی ویالې بهاندې خاندي، له خوښیه سر وهي په سنګرونه. هر پلو د ګلو وژم دی لونلی، ته راواخله له خطرنه کاروانونه. ښه بیا وایي په غورځنګ غورځنګ له خولې زګونه باسي، لکه شڼ هاتي شنا کاندي سیندونه. سیندونه تاسو لیدلي دي دریابونه چې داسې داسې سره ویې دا زګ کوي، نو لکه شڼ هاتي پیلسي وکاروئ د ده تر خوله بیا زګونه تویږي. نو شاعر څنګه پوه دی ورسره؟ وایي دا دریاب ته وګورئ، دا سمندر څنګه اوبه زګونه کوي، دا داسې دی لکه ته چې پیل خوابدی کړي. نو د دې څه وخت وي چې کله پسرلی راشي بیا دا شان ګرد کېږي. نو پسرلی زده کواستی. بیا د پای یو څو شعرونه دي: نه به چوني په ستایه د ګلو موړ سي، نه به موړ سم د سلطان په صفتونه. دا ډېره غټه قصیده ده، دا چې موږ وایو 2 ورځې اخي. اوس په پای کې څه وایي؟ د سلطان صفتونه. د شهاب الدین غوري په دربار کې ناست دی، صفت یې شروع دی. اوس نو د دغه صفت چې به چا وکړي تنخوا په خصمه. په دا پوهېږئ د درباري شاعرانو نور څه هیله وه؟ تنخوا وه، نوکري وه. ابن بطوطه سفرنامه چې تاسو ووایاست هغه ول موږ به سم له سړي څرمن واړوله، بیا به م له پروړه ډک کړي، بیا به م په کلي کې ګرځاوئ چې دا پلانی کاکو دی، پرون یې زموږ غیبت کړی و، نن یې دغه انجام دی. که تی کوئ بیا به موږ له تۍ سره م ګورو. دا د سلطان تغلق په دور کې چیف جسټس وي، نو دا خپله لیکلي دي چې دا موږ کار کوئ چې څوک بیا داسې کار نه. له انسانه سرمن اړول، بیا له پراړه ډکول، بیا په بازار کې ګرځول چې دا پلانی کاکو دی، دغه کار یې کړی و، انجام یې دا دی. ستا زموږ د انجام یې کم کول. نو د باچاانو ډنډه ډېره وه. د شنسب د کاله ختلی لمر دی، د پسرلي په دود ودان له د رغونه. شنسب کاله ما تاسو ته ورځ بل زمولی سب سب اسپه، دا ګورئ یوسفزی، دا یوسفزی نه دی، دا اسفزی دی، اسف دی. دا اسف موږ وچش ته وایو،
اسپ ځای د عربیانو له راتګ سره موږ اسپ ځای چیش ته واړاو نو موږ سره اسپ او اسپ ستکه نسته پخوا یوه میړه سړي ته څه ویل د آس زوی یعنی د آس تورونکی یعنی ښه آس غلونکی آس اسباب ول د جنگ چې به د چا آس ښه زده وي نو میړه خو هغه ته ویل نو چې به کله دی پیدا سو لیا بیا اتل خان پرکښې شوی لیا بیا باتور خان پرکښې شوی لیا بیا اسف خان پرکښې شوی اوس اسف خان موږ یوسف خان کوي موږ له خپل تاریخ سره ناولد یو موږ سره چې کله دا اوس مدرسه په مړه کې کور دی دغه بوري کې مدرسه په نوم تاسو راواخلئ بل ځای شته بیا چې زموږ خلکو ته شناخت کارت به جوړوي چې ورسې ورته مدرسه ولیکه دی راولاړ شي مدرسه په لکه محمد یوسف بیا کم او د زوی مړي زوز ما خپل نوم راولیکه ښه دا څپری نه دی څپری غر د میختر څپری پټواریان ورغو څپری نه سي لیکه چپری لیکي چپری پاړ چپری تحصیل اوس یې په څپری په چپری اړولی پوهېږئ که نه پوهېږئ دا ته وایي ناوله د خلک راتلل له ژبې سره خیانت کېدل او هغه قوم بیا لاشعوري په پوهېږي نه چې زما تاوان پکې روان ځکه زه درته وایم چې زموږ مسلم باغ چې دی دا هند باغ دی هندو باغ نه دی نه هندو باغ دی نه مسلم باغ دا هند باغ دی یوه هنده اوبه څښم موږ داسې یوه هنده اوبه مو وڅښي وایي که نه وایي د الله په داسې راواړو نو دا هنده سوه په هنده کې پاته څه دي نن سفر و امان مړه دي کلی دی په میختر کې چې چیرې اوبه بهیږي هغه ځای ته هند وایي هندوانه چې شته وایي د اوبو مجموعه واټر میلن ولې ورته وایو هنداره ولې ورته وایو چې په اوبو کې مخ معلومیږي آینه کې مخ معلومیږي نو هغه ریفلیکشن وینو بیا دا نومان جوړو دا تورستګار کې تاریخ دی ضایع کړي ښه وای د شنسب د کاله ختل المر دی د پسرلي په دود ودانه درغونه په زابل چې د بری په نیلۍ سورځي په لاور د میړانې گزارونه په زابل کې را روان دی په لاور گزارونه کوي شهاب الدین غوري ګردو ته معلوم دی چې تر هند تللی و لاور خو ډېر رانږدې دی ښه نه به د غوندې روڼ ستوری په هسک ځلي هسک معنا اسمان د دغه ستوری به بل نه وي که څه پورته سي له غوره ډېر مړونه غورستان دا د غور باچان ول غوري باچان څه ورته وایي شهاب الدین غوري نو دا هغه زمانه کې په دربار کې ورته ناست دی صفتونه یې کوي نو صفتونه چې دلته اوس د لوني وکي هم دغه طبیعت برابر سي ښه یو خاوند شهاب الدین دی چې یوه که په هر لوري هر ایواد ته یرغلونه دا یو سړی دی چې پر هره خوا حملې کوي پر هره خوا بریدونه او یرغلونه کوي دا سړی په دربار کې د ده صفتونه کوي په جوپو جوپو جګړنې هند ته یونکا چې دغو ریادار همت وکزغلونه دا په منډه باندې خلک ځین تښتي دا ولاړی دا یو څوک نه لکي په هر کال اټک د ښه راغلی کاندي اټک په پټه خزانه یو اعتراض دا سوی چې په اټک تورې لاسۍ دی دغه زمانه کې چې شهاب الدین باچا دی ما کلندر محمد ویلي چې اټک تورې نسته موږ تر دغه زمانه هم شاته زر کاله مخکې اټک وشوی چې دغه دی په نقشه کې ته وګوره څنګه نسته بیا وایي چې اټک د رود دپاره نه دی استعمال سوی تر زنګانه سي د اټک رود ظالمه زما جانان دي دورې بند کوي ما جوړه کړې د اټک رود ظالمه نو رود ته استعمال سوی دی کله سړی خپل پښتو پیژني دا ډیر اسانه کار دی دا چې کله د ادم خان او درخانۍ فتح خان بړي چې نکلونه واوري دا شانګرت پکښې دي نو دا خو موږ نه دي جوړ کړي دا پخواني دي غوري په څنډو خپل پاسته سالونه پښتونخوا ښکلې زلمي چې زغلي هند ته پښتونخوا توری واورئ 800 کاله مخکې ستا په شاعري کې موجود دی دا یاد لرئ خوشحال بابا وایي نوره واړه پښتونخوا په ځای میشته ده خو یو زه دې زمانې پکې منصور کم خوشحال بابا 400 کاله کېږي چې مړ هغه هم استعمال کړی دی پښتونخوا توری مخزن الاسلام اخوند درویزه هم استعمال کړی دی 500 کاله مخکې یعنی د پښتنو سیمې ته پښتونخوا ویل کېدل چې کله یونانیان رالو شین او خې نس ویلی نو یې په کاپ ویلې ده پښتونخوا پکتیکا توری دی نو دا شان دا موږ سره موجود دي نو اغلی پیغلی کاندي تړونه پښتونخوا ښکلې زلمي چې زغلي هند ته اغلی پیغلی اغلی نه ده د ښځې دپاره محترمه
دا په دا شعر کې څه وخت پرته ده. او یو د بلې ژبې توري نه استعمالوي. په رڼا اوسې تل د دین شهابه نوم دې تل و په دریز. دا زه چې ولاړ یم دې ته دریز وایي. په نز ښه په منځدکونه نو مزدک توری اوس هم مرانیان و ماجد ته وایي. مزدک پښتانه ماجد ته وایي. او مزدک یو سړی و د نوشروان عادل په زمانه کې. زموږ دا دعوه ده چې دا پښتون چې کوم کار یې کړی دی د هغې زمانې له نوشروان عادل سره نو مزدک خدا دې اوس هم شته په موږ کې. ماجد ته زموږ خلک مزدک وایي که نه وایي. دا توري اوس وګورئ. په رڼا اوسې ته تل د دین شهابه نوم دې تل وه پر دریز پن مزدکونه. پر دغه ځای کې دا دریز دی خلک صفتونه کوي. پر دا دې هم ستا نوم وي. پن مزدک باندې دم ستا نوم وي چې ماجتان دي. پر هغه باندې دم خلک ستا صفتونه کوي. ستا په زیرمه دې خاوند لوی څښتن وي. موږ خو ستا په مرسته یونه څو چې یونه یعنی که ته نه وایې موږ هم نه یو. ستا په مرسته ژوندي یو. ستا په مرسته هر شی را رسېږي. نو دوی صفتونه یې کړي دي. دا ډېره غټه قصیده ده. مقصد مه دا چې شهاب الدین غوري په زمانه کې پښتو ډېره وده کړې ده. ډېره پیور ده. بل توری نسته پکې. صفا پښتو ده. د بلې ژبې توري لا نسته پکې. بیا څوکه له موږ دا توري پاته سوي دي. یون نسته، مزدک نسته، پښتونخوا نسته، اغلې نسته. اوس دا توري له موږ څوکه ګار سوي دي. نو غرض دا چې دا تاسو یاد لرئ. خپل ادبیات وګورئ. دا زمانې وګورئ. که چیرې په دې اړه یو پوښتنه لرئ نو یې وکاست. ما شروع خلاص دي. پوښتنه لرئ؟ نسته؟ یوه پوښتنه نسته؟ رشیده بس چې ما وویل هغه صحیح دی.